مشران ځوانان سپین ږیري څومره هم درانه ولسونه راغلي دي یقینا موږ سره هغه الفاظ نشته چې ستاسو شکریا ادا کړو دا د وطن مینه ده د قام مینه ده او زموږ ورور لمنه سره ستاسو مینه ده چې تاسو راغلي یاست یقینا دا هغه درد دی چې تاسو تر دې ځایه را رسولی یاست نو موږ تاسو ټول وینئ دلته چې کوم ملګري راغلي دي د اولې ورځې څخه دلته ذمهواره ملګري مشر په خپله ټول دلې موجود دي د ګیلمن ورور علاج روان دی د اسلام آباد چې څومره هم غټ غټ ډاکټران دي چې هغه په هر هسپتال کې دي هغه ټول دلې راغلي دي موجوده دي په هر منټ باندې د دوی مشورې روانې دي بیا موږ پرون ورځ د دې ډاکټرانو چې موږ ته کوم رپورټ راکړي هغه رپورټ موږ تقریبا تر 10 زیاتو ملکو ته واستول چې په هغه کې امریکې ته هم دا رپورټس لاړل انګلند ته هم لاړل یورپ جرمني ته هم لاړل هلته هم ډاکټرانو خپل میټینګ پر وکړي پر هغه رپورټس باندې باقاعده د هغه چې څومره سپیشلیست ډاکټران ول هغه ټول پر دې شی باندې میټینګ وکړي بیا د هغه ډاکټرانو او دلته د اسلام آباد ډاکټران چې دا ټیم په هسپتال کې موجود دي د دوی هم یو کنیکشن ستا د دوی هم رابطې دي منټ پر منټ باندې د دوی خپل رابطې دي خو بهرحال د ګیلمن ورور پوزیشن چې دی هغه په هسپتال کې پر وینټیلیټر باندې دی نو موږ ناامید نه یو ټول پر امید یو الله پاک ته هیڅ هم ګران نه دی ان شاء الله موږ دا امید لرو چې ګیلمن ورور د دې کام خدمت کړی وو د دې کام د سرلوړۍ دپاره د دې خاورې د خپل وطن د امن دپاره یې غږ پورته کړی وو دغه ټول ولسونه لاس په دعا دي که هغه په کور کې ناستې دي که زموږ خویندې دي که زموږ میندې دي که لر او بر افغانان دي چې هغه د دنیا په کم ملک کې هم اوسیږي هغه ټول لاس په دعا دي دعاوې کوي موږ هم دلته پر امید یو دعاوې کوو چې الله پاک دی خپله یو معجزه ښکاره کړي ګیلمن ورور دی خدای پاک روغ صحت ورکړي چې دی برکه زموږ په منځ کې سي دلې موجوده یو چونکې ډاکټران به علاج کوي موږ د ډاکټرانو سره په رابطه کې یو خو بهرحال یو کار چې هغه موږ کولی سو هغه کار به دا کوو چې موږ ډاکټران باید خپل کار ور پرېږدو اکثره ملګري هلته په آی سی یو کې بیخي هغه ټول د آی سی یو کوم ګلۍ چې د هغه دلته د ملګرو بنده وي نو دا چې دی دا ټیک کار نه دی په کار دا دی چې موږ د ګیلمن د بهتره علاج دپاره هلته ډاکټران چې موږ ته څه وایي هغه د ډاکټرانو پر خبره باندې عمل وکړو ډاکټران د علاج ته ور پرېږدو ډېر سینیره ډاکټران دي زموږ خپل ډاکټران دي زموږ د وطن ډاکټران دي موږ پر هغوی باندې 100% اعتماد دی هلته زموږ ذمهواره ملګري هم ورسره موجوده دي چې هغه منټ پر منټ باندې هلته د هر شي جایزه اخلي موږ به دلته انتظار ورته کوو دعا به کوو هر سړی تر خپله وسه پورې انشاءالله الله پاک مهربانه دی چې خدای پاک دته بهتره صحت ورکړي موږ ټول په دغه امید راغلي یو نو له تاسو به هم خواست دا وي چې ټول دلې ښه په ډیسپلن باندې ښه د ډیسپلن مظاهره وکړو دلته ښه په ارامه باندې کښېنو چې بل چاته څه تکلیف نه ورسوو بس د خپله خدای څخه بددعاوې کوو چې خدای پاک ګیلمن ورور ته روغ صحت ورکړي موږ به دلې موجوده یو که شپه وه که ورځ وه چې هر خبر راځي ډاکټران دلته له موږ سره هغه حال شریکوي موږ به انشاءالله هغه حال له تاسو سره شریکوو نو دا وخت یې هلته پر وینټیلیټر باندې پروت دی ډاکټران منټ پر منټ دلته جایزه اخلي ملګري موجوده دي ستاسو یو وار بیا شکریا ادا کوو چې تاسو دلته راغلي یاست زموږ په غم کې مو ځان را شریک کړئ له موږ سره هغه الفاظ نشته خو بهرحال هغه دغه به له خدایه څخه تاسو ته غواړو چې خدای پاک دې تاسو ته د دې شي اجر درکړي چې تاسو دلته راغلي یاست خو برته دعاوې کوئ امید به ساتو انشاءالله زموږ امید دی ګیلمن چې دی هغه د حوصلې خاوند انسان و انشاءالله ګیلمن به د دغه زخمونو سره جنګ کوي او تر دې حالات به راوځي خدای پاک به جوړوي موږ به دغه دعاوې کوو ستاسو یو جان مننه کوو ټول به دلې په تسلي باندې کښېنو یقینا سچویشن داسې دی چې زموږ زړه ډېر غواړي تاسو زموږ میلمانه یاست چې دلته تاسو خدمت وکړو اوبه درکړو مړۍ درکړو خو چونکې حالات داسې دي خپل تر وسه پورې به انشاءالله موږ له تاسو سره هر همکاري کوو چې زموږ دلې ملګري دي نور مو خدای راوله بس د ټولو څه دا دعاوې کوو چې چیرې هم یاست دعاوې وکړئ انشاءالله راته هېڅ نه ده ګرانه چې خدای پاک ګیلمن ته روغ صحت ورکړي او موږ ته دغه توفیق راکړي چې موږ خپل د قام او د وطن خدمت وکړو ډېره مننه خوشحاله اوسئ